چې دومره ډېر کورونه مې دي چې څه وکړم. اول خو په کور ده چې تر زمانو ته ویرشم ځکه چې دا کرونا ډېر سخت وایرس ده دا ډېره جدي خبره ده. اول ورځم تر زمانو ته چې دی په خونه کې به څوک وي یا که نه چې داسې څوک یې وه چې د غاړې مو تیارې وه د داړه یې لرې وه. Daj Mungu pulmona, Dios beginnt alle Schwert, dai di karush. Kana wadi wa. څه ازونه دي سوال دی ته یې جوړې طبیعت ته څنګه دا تر زمان مې ښه دي څنګه ډېر وخت دروازه مې ټک ټک کوله ستاسو پته نه لګېده چې څه خبره وه خدای دې وکړي د ستاسو دغه مصروفیتونه حل شي نو ښه نو داسې به وشو خان کاکا دې په کور کې دي ښه نو بس خان کاکا ته ورځو عجیبه خلک دي دومره تدابیر نه لري مکمل کرونا وایرس ته ښه دغه نور وروڼه دې مکتب کې داخل کړي دي که نه نه ولې تر اوسه بل نه داخل کړي ولې څه کوي کور کې به نو څه وکړي بس کار کوي کار نو څه شي کار کوي دا کار کوي دغه خلک وایي ستاسو وروڼه په موبایلو کې ګیمونه کوي نو دا رښتیا ده زه و چې تا سره نه پوهېږم چې خان کاکا ته واشه ما سره به خبرې وکړه اجازه ده؟ بله اجازه ده څه شکر دی انا ولې دې وکړم رضا نه رضا ښه کینو ستاسو اجازه ده رضا دا څه باندې مصروف دي رضا که نه ماشومان دي که نه رضا تاسو په کرونا دپاره څه تدابیر نه دي نیولي د څه شي کرونا ښایي ته خو ما مخکې نه راغلی داسې خپلو کې مې سره خبرې کوو صحیح رضا اوس چې کینوړ دی Distabil cu así. Nu vă cu خدای چې سمانه څنګه ښه چې دا ډول نه وم چې ته اوس ښه کلیواله ښه ته مخته چی شو خیر زه په پوهې نه شوم کرونا څومره د مخکې مې خاصه کړه هغه کرونا ته نه ښیم داسې کرونا ده چې ان د انسان ژوند هم اخلي داسې کرونا راغلې ده یاره یو خو درسته بیاته ښه څه شي کرونا ده دغه څرنګه بالا ده کرونا نه ده عجیبه خلک دي ټي وي لري موبایل لري چارجر لري بیا له دغې نه دي خبر څه وایي ده ممکن لګیایي ولې ته له دغه یې خبر نو دا نو هره ورځ ګیم کوم دغه ماشومان چې دي دغه سره چې لایا شم اوسګار شم دغه ته ګیم کوم نور خو زه د دې فیسبوک کې لګیا ما خو دغه کرونا دغه پکې نه دی لیدلی ښه نو سراشي فاطمه غواړي دا بیا کار دی نه څه به دوی ته باید څه ووایم څنګه یې باید پوه کړم چې کرونا د انسان ژوند اخلي ښه ماشومان دي څنګه دغه مکتب ته کله به ولې دي که نه او ډېر سي داسې پسې اوسګار شي ما سره ګیم کوي ګیم دی نه پرېږدم خدای بیا هم خو اوس خو رسمي ټیم دی نو کومه د مکتب ته خو نه دی تللي مکتب څه
څه ګټه والله خو دا د یو شی په وګڼه کنه چې لا یا چې ما سره ګیم ګیم دا سبق کې ډېر تکړه دي زموږ ماشومان نه دي هغه سبق کې ډېر تکړه دي داسې دي دا وروره دا خو اشغال دي شروع کړی دی چې به خطا کړي څنګه د نور بل کار نه لري بس تا سره ناست هر وخت نه درسو ته ځي کنه خو ما مخکې درته ویلي چې درسو ته ځي کوم وخت چې وزګار شي ما سره کښېني دلته ګیم کوي نوره درسونه ووایي ښه یې ووایي که ووایم چې هغه ستا زامن خو دې لیدلي دي هغې نه تکړه دي قسم کوي ډګم ویلي ګیم ته چې لایا چې ګیم ته ښه جي ستړی ماشوم نه پوهېږي ورته ارام شه که ستړی ماشوم نه دوم ګیمونه کوي ځان سره څه وایي ته خو مې په غیبت لګیا یې ها ښه نور به څه وکړل والا خو داسې ده که نه چې موږ د ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی ښه خوند اخلو خو دغسې د لرې لرې ولې کېږي نو ته خو قرآن مارز نه ده بېشرمي دې جوړه کړې ده واورو راځه څه شی دي دا مرض نه ده که دیواله دا دغه شی ده لاس مه راوړه که نه خو زه یې درته ښیم کله چې ته کرونا باندې پوه شې لږ ایسته شه لږ ایسته کله چې ته په کرونا پوه شې ته به ان چې په کوټې کې به هم چاته خواته نه ورکېږي ماته خو د خیر وي چې راغلم تا سره کېنستم کرونا داسې مرض دی داسې چې ان د انسان ژوند اخلي ته په دې نه پوهېږې نه یم چې پوهېدی بیا تا ته مې ویلي وي ما ویل دغه راکړه ما ته راکړه دغه خو ډسپوزیبل دی هلکه دا یو ځل د استعمال وړ دی دا بیا نه استعمالېږي لاړ به شي بازار ډسپوزیبل وي چې نه پلار مې انګلیسي ویلې ده که نیکه مې ویلې ده وروره پښتو ووایه پښتو باندې پوهېږم نو انګلیسي زما پلار ویلې ده ډسپوزیبل ته داسې وایي په فارسي کې ورته یک بار مصرف وایي په پښتو کې یو ځل د استعمال وړ دی نو ویلې چې دغه ډېره سمه ده دا به څنګه پوهېږم ښه نو داسې وکړه چې خپل ماشومان او ته ځان ته چېرته ښه کاروبار پیدا کړئ اوس که نن خدای وکړه پیسې لرئ سبا به دا پیسې نه وي دا پیسې به نه وي نه مې سره نه ختمېږي ما داسې کار پیدا کړی دی دغه گیم نه دی گیم کې دغه یو پبجي گیم دی پبجي گیم ورته وایي دغه وایي د خلک وایي دغه باندې روپۍ درکوي زه ډېر ورته خوشحاله د ماشومانو یې ځان سره مصروف کړي او سم دغه مې هم زده کوم کېدای شي څوک پرې روپۍ راکړي داسې خو نه ده چې اوس دلته گیم کوم نو واپس پرې لګیا یم جي نو داسې نه ده یاله دا پیسې هم عجیبه شی دی ښه عجیبه شی دی سخوره ورته ووایه چې دا به یوه ورځ وي سبا به نه وي ته هماغه خبره کوي چې نه موږ پیسې لرو پیسې نه ختمېږي نه ختمېږي نو زه دروغ وایم ای وروره ځان په دې پوه کړه چې کرونا داسې مریضي ده چې د انسان ژوند اخلي ان تر دې چې مړ کوي یې زه په افغانانو باندې تاثیر چېرته کوي د چا درته ویلي دي کرونا د چا ته دې زده کړي چا نه دې زده کړي دي کرونا په افغانانو تاثیر نه کوي بیا خو په مسلمانانو هېڅ تاثیر نه کوي د څه رقم کرونا ده که کرولا ده مړه ځه ورک شه ته ولې په دې ته دې ته راغلی چې موږ ته هدایت وکړي ولې زه په خبره نه پوهېږم وروره او زما بېعزتۍ ته راغلی وبخه وروره ته پوهېږې زه پوهېږم چې ته پوهېږې ته په هر څه چې پوهېږې پوهېږم بیا چېشته راته هدایت کوي ولې زه نه پوهېږم ما ویل تاسو د ګیم کې مصروف وئ خالي درته راشم دغه درته ووایم دا مې وظیفه ده ښه چې راشم تاسو ته په دې برخه کې یو څه ووایم چې ډېره مننه ډېره مننه وشو هغه دې ښه تاسو داسې وکړئ چې لاړ شئ دغه خپلو وروڼو ته او کورنۍ ته دغه سامان ګورئ دغه دا یو ځل د استعمال وړ دی مخکې مې درته وویل چې ورشه هلته بازار کې پیدا کېږي بازار دی نو دای جګه ده لوړه ده ټیټه ده څه دي اوس چې لاړ شي په ارزانه بیه پیدا کېږي چېرته به یې قیمت نن 10 روپۍ د سبا به 100 روپۍ دي دغه د تا چې چولې ده دغه چین کې یو شی راګډ شوي دغه خو به نه وي
ګوره کنه اوس پوه شوې هغه وخت ته ټیک نه افغانستان کې هغه څه کوي نو تا خدای چې هغه افغانستان ته راځېږي مونږ به یې ژوندي وبیا به مړو خو دغه تاسې خبرې کوې مهاراج اوس افغانستان ته رسېدلی دی پوهېږي که نه پوهېږي که نه هغه اوس افغانستان ته رسېدلی دی وګورو نو ستا دغه مشورې به وروره ته په دې ځان پوه کړه په دې ځان پوه کړه چې تر دې دمه په افغانستان کې د کرونا وایرس 4 پیښې ثبت شوي دي 4 پیښې چې شي چیشته ثبت شوي دي چیشته ثبت شوي دي سمه راغلي اوس ورته ووایي چې 4 پیښې وایي په افغانستان کې په یوه به ورځې 200 نفر مړه کېږي څه به پوهېږم بمونه ورځي افغانستان کې بمونه ورځي وروره بمونه به ورځي دا داسې مرض دی داسې وایروس دی وایروس چې په ټوله نړۍ کې په یوه انسان کې هم پاتې شي بیا هم نه ختمېږي دا داسې مرض دی چې کړی شي ان د انسان ژوند واخلي دا د نن ورځ چې تا کې یو شان وي چې بل ته انتقال چې بل ډول وي لمونځ اودس کوې خبرې دې زده کړې دي ښه صحیح وروره دا د لمونځ اودس خبره نه ده ما کله ویلې چې لمونځ اودس ده صحیح ده صحیح ده ښه راځه چای وڅښه چای نه کوم چای نه څښم راځه چای وڅښه بیا به چای نه څښم بس ځم زم بس پوه شو خدای چې لاړ شم که نه لاړ په دې کې مې پیدا ده راغلی چې ما ته لاره لارې کوڅې د کرونو ډکې دي زما لالیا په خپل کور کښېنه مخ ته دې واچوه یو ماسک د دعا په جانماز د خپلې مور کښېنه په جانماز د خپلې مور کښېنه زما کرار زما ټکور کښېنه مې د دواړو سترګو تور کښېنه ته خو دغه خلک پوهې زه به لاړ شم دلته ماته لګیا وي چې دغه د ګیم د چې شی دی چې شی دی کرونا ده کرونا هم د تا د خدای وایي چې څومره نه راشي د چې شی خدای د سره چولې دي نو داسې وایي چې نو دغه مو چې شی په کړی دی خو زما خو د ټول ګیم خراب کړی دی بس تاسو د خدای پوهېږي چې سړی لکه د نیکۍ هدایت کوي بیا هم نه پوهېږئ بس دا هم کلیوال داسې خلک دي وایي چې پیسې لري څه چې خدای نه پوهېږي بس داسې خلک دي چې ته به د نیکۍ هدایت ته کې دا په دا نه پوهېږي ښېرا به هم ورته نشي کولی که ښېرا ورته وکړي کیدای شي دا وایرس په خپله په تا تاثیر وکړي بلې قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي او تاسو به پوه شوي وئ چې کرونا وایرس څومره بد وایرس دی او ان تر دې چې کولی شي د انسان ژوند واخلي تاسو لاړ شئ په کور کې په دې برخه کې عامه پوهاوی وکړئ تر څو لومړی خلک په کور کې په دې پوه شي نو که زموږ چینل مو نه یې سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ نوره ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم وګورئ